زما وینا د قندهار د یوه غره په باب ده چې هغه ته لکي غر وایي او زما د وینا خاتمه به غالبا د کوجولا پر غار باندې وي او ځکه نو ما د دې وینا نوم لکي غر او د کوجولا غار ایښی دی. دغه غر چې اوس موږ تاسې د سرکوزی د غره په نامه یادوو دې ته په تاریخ کې لکي غر ویل سوی دی او په څو آثارو کې دا نوم ذکر دی. مثلا موږ د خلیل مرعشي په اثر کې د مرزا بدیع د تاریخ وقایع قندهار په حواله او د طاهر وحید د تاریخ عباسی په حواله دی داسې لیکي. دی وایي چې د قندهار ښار اوه کلاوې لري او د دغې لوی او مستحکمې کلا غربي دیوال چې دی د لویدیځ دیوال چې دی هغه د لکي پر غره ولاړ دی او کوم وخت چې خلیل مرعشي د قیتول د غره په باب یا د لکي د غره د قیتول د حصې په باب خبرې کوي نو هلته وایي چې په قیتول کې د زمرد شاه ارګ دی او د دغه ارګ لویدیځ دیوال په لکي غره باندې ولاړ دی. تاسو به د دغه زمرد شاه ارګ په زاړه ښار کې نه پیژنئ او دا به زه داسې درته توضیح کوم چې زموږ زوړ ښار چې د لکي غره په لمن کې آباد دی او اوس یې موږ د زاړه ښار په نامه بولو. د دې یوه دروازه چې د شمال وخواته وه هغه د بابا ولي صاحب د دروازې په نامه یادېدله، اما زما فکر دا دی چې دغه نوم خو د بابا ولي صاحب د اوسېدلو له وخته چې په لنګر کې د ارغنداو اوسېدی باید منځته راغلی وي. خو موږ په ځینو آثارو کې یو بل نوم هم لرو د دغې دروازې یا د دې دروازې د مسیر دپاره چې هغه د ګوندیګان دروازه ده. ګوندیګان اوس هم موږ لرو او تر سرکوزي چې ورتېر سي د ملي اتل میرویس خان هدیرې ته نارسیده دلته ګوندیګان ته لار ګرځي. او دغه راز په جنوب کې د زاړه ښار موږ یوه دروازه لرو چې هغه د ماشور د دروازې په نامه یادېږي او نور هغه زوړ زر کلن یا زر کاله پخوا ماشور تر اوسه پورې ژوندی دی او په هغه نامه باندې یې موږ ماشور بولو چې د زلخان او د ناخوني سره نږدې واقع دی. دغه د زمرد شاه ارګ چې دی دا د دغه دروازې څخه چې مخ پر جنوب باندې ووځي دلته واقع و او هغه غربي دیوال یې په قیتول کې و. قیتول یوه سیمه ده چې د دغه جنوبي دروازې سره څرمه مخ پر غره باندې جنوب ته جوړه سوی ارګ و او دغه قیتول دغه سیمې ته وایي. نو د خلیل مرعشي په اثر کې دغه ارګ لویدیځ دیوال هم د لکي پر غره باندې جوړ. خو میر معصوم بکري
چې خپل تاریخ په 1009 کې لیکلی دی او له هغه څخه اوس 414 کاله تېرېږي. هغه په خپل اثر کې لیکي چې وایي د کندهار د لکي غره په لمن کې یو زیارت دی چې پر هغه باندې د کندهار خلک د یکشنبې په شپه ډېرې ډیوې لګوي او دې ته پیر یکشنبې وایي. دلته هم د لکي غره ذکر موجود دی او د 12 هجري قرن په آخر کې زموږ پښتون شاعر عبدالرحیم هوتک چې د وطن څخه آواره او لیري په بخارا کې مړ دی او حالت شخ دی، هغه د خپل وطن په یاد کې د ځینو ځایونو نومونه اخلي او په هغه کې د لکي غره ذکر هم کوي. د لکي غره ذکر تاسو د عبدالرحیم هوتک په مهاجرتنامه کې لیدلی شئ. نو د دې حوالو له مخې به تاسو ته دا څرګنده شوي وي چې همدغه د سرخوزې غر تر پایه پورې د لکي غره په نامه یادېدی. حتی د اکبر مغول او جهانگیر مغول د وختو په آثارو کې هم یو ځای لیکلي دي چې صفوي شهزادګان چې له قندهاره د مغولو دربار ته راغلل نو هغو په خپلو تحفو او سوغاتونو کې مخلصه هم راوړې وه او مخلصه یو بوټی دی چې د زهر ورکړي سوي یا د زهر خوړلي سړي دپاره هغه علاج دی او دغه بوټی د قندهار په لکي غره کې کیږي. د لکي غر د تاریخي ادبیاتو په وجود یې لمن ډکه ده او ځکه ووایم چې لمن یې تر ګریوانه پورې ډکه ده، هم به ما مبالغه نه یې کړې. کوم وخت چې موږ د سرکوزۍ له خوا څخه د دغه غره شمالي څوکې ته ورځو چې هغه د کابل و هرات د سړک یا د لارې څرمه واقع دی، دلته موږ یو رواق وینو، یو د میر معصوم په قول پیشتاق وینو، یا زموږ ستاسې په خپله قنداري اصطلاح دالان وینو چې په ډبره کې جوړ شوی دی او دې ته 44 زینې اوس ورختلي دي. ښایي د اول وخت کې به دې ته پوره 40 زینې ورختلي وې او د چلزینې په نامه یادېده. دا شوی ډبره دا له ډېره قدیمه څخه وه چې دا غر جوړ دی، غالبا دا ډبره به وه، مګر کم وخت چې په 829 کې مغول بابر له کابله پر قندهار حمله وکړله او د کوچني اختر په 14مه یې قندهار ونیو. همدغه ځای چې خلک به ورختل او کښېنستل به او دا سیمې به یې تر مانجې پورې لیدلې او کتلې، دې ته به ورختلی وي او دا ځای ډېر خوښ شوی دی او بیا سنګ تراشان وګمارل چې دلته یو دالان جوړ کړي او یو مسطحه تنګاچه جوړه کړي او دا کار د ده په 9 کاله کې انجام شو. د ده زامنو البته کشرانو زامنو یې چې کامران نومېدی، مرزا عسکري نومېدی او مرزا هندال نومېدی، دې ټولو په خپل نوبت چې د قندهار نایب الحکومه وه د بابر له خوا څخه په دې کې کار کړی دی او دا تاسې به اغلبا لیدلی وي یو دالان دی، دا هغه پر ډبرینو دیوالو باندې نوشتې موجودې دي، خو متاسفانه چې د یوه دیوال نوشتې رنګې کړې شوي دي چې په کوم غرض چا دغه توژلي دي او د منځه یې وړي دي.
اما هغه برخه چې د بابر په وخت کې لیکلې ده هغه زما تر وخته پورې چې زه ورختلی یم او لیدلې مې ده محفوظه وه. په دغه برخه کې د ظهیرالدین محمد بابر او د ده د زوی کامران او د ده د زوی میرزا عسکري او د ده د زوی میرزا هندال نومونه سته او یو څه د بابر د کارنامو بیان هم پکښې کړی دی. خو تاریخ دا لیکي، میر معصوم په خپله په تاریخ سند کې دا لیکي چې زه په 1003 سنه کې د اکبر لخوا وګمارل شوم چې په مرسته د خانې خانان عبدالرحیم خان کندهار ته ولاړ سم او هغه د مغولو لپاره ونیسو. نو زه ولاړم او موږ موافق سو چې قندهار له صفویانو څخه ونیسو او زه تر 10 سنې پورې 1009 سنې پورې 3 کاله هلته پاته سوم. نو ده په دغه دوران کې د 3 کالو اقامت یو کار چې وکړي هغه د چلجنې بله کتیبه وه او د هغه ځینې نقشونه او نګارونه وسه. میر معصوم د 1003 څخه تر 1009 پورې 4 کاله دلته په قندهار کې وو او په چلجنه کې یې بیا یوه کتیبه ولیکله او په دې کتیبه کې یې د بابر د مشر زوی همایون او د هغه همایون د زوی جلال الدین اکبر ذکر وکړي او د جلال الدین اکبر مفتوحه ممالک یې چې نیولې وه تر بنګاله پورې هغه درج کړه په دغه کتیبه. دا کتیبه د قندهار چې ده د 500 کالو مخکنۍ کتیبې پکښې موجودې دي او دا سنګ تراشۍ صنعت چې پکښې سته دا د 500 کالو. خو له دې څخه چې لږ ورتېر سو د زاړه ښار وخواته زه داسې فکر کوم چې 2 یا 3 کوڅه به وي. په دې کې چې په دې کوڅه کې د غره وخواته وخېژې هلته په یوه کور کې یوه کتیبه موجوده ده چې هغه د مهاراجا اشوکا کتیبه ده. مهاراجا اشوکا د موریه خاندان یا کورنۍ ډیر مهم او ډیر پیاوړی او ډیر نامداره پاچا تیر سوی دی. دی د بندوسار زوی دی. بندوسار د چندرګفتا زوی دی او چندرګفتا هغه څوک دی چې په هندوستان کې یې د موریه شاهنشاهۍ تاداو ایښی دی. مهاراجا اشوکا په 40 سنه کې عیسوي دی پاچا سوی دی او 38 کاله یې پاچاهي کړې ده. په 78 عیسوي سنه کې د دنیا څخه تللی. د ده دغه کتیبه ما لیدلې ده او دا کتیبه په 2 لیکدودونو لیکل سوې ده. اول لیکدود یې باختري لیکدود دی چې هغه یوناني لیکدود موږ ورته ویلی سو او دوهمه برخه یې چې هغه په آرامي لیکدود لیکلی ده هغه 9 لیکې ده او هغه یوناني یې 14 لیکې ده. مګر په ځینو کتابونو کې مستشرقینو لیکلي دي چې هلته یې 14 لیکې یوناني متن بللی دي او 8 لیکې یې یا 9 لیکې ده آرامي لیکدود یې بللی. د دې کتیبې د لیکلو زمانه غالباً 2250 په شاوخوا کلو ځینې تیر سوي دي او دا د افغانستان په څرګندو او ښکاره کتیبو کې تر ټولو زړه کتیبه ده. تر اوسه پورې د اشوکا 14 کتیبې ښکاره سوي دي او خلکو پیدا کړي دي چې په هغه کې 2 کتیبې په قندهار کې دي او نورې کتیبې څه په مانسهره کې دي د پېښور او څه په شهبازګړۍ کې دي
او څه په ګرنار کې د هندوستان دي او دغسې نور په دې کې د اشوکا په امر باندې د ده یو فرمان لیکلی دی او په هغه کې یې خلک و نیک عمل ته رابللي دي او ځینې بودایي پندونه یې او نصیحتونه یې پکې لیکلي دي ځکه چې دی د بودایي دین لوی مبلغ و او د ده په وسیله بودایي دین عین د آسیایي میانه پورې او د اوسني چین تر سنکیانګ پورې رسېدلی دي خو دا کتیبه اوس چې ما دلته پوښتنه وکړله ورکه غوندې ده ګوندې خدای وي چې ژر پیدا سي او دا د لکي غره په تاریخي عابداتو ډکه لمن تشه پاته نه وي خو د دې ځایه چې موږ ورتېر سو موږ ځو زاړه ښار ته رسېږو او زوړ ښار ما درته وویل چې د خلیل مرعشي په قول 7 کلاو څخه جوړ سوی ښار و ډېر مستحکم ښار و او د دې مستحکم ښار غربي دیوال پر لکي غره باندې ولاړ و او د دې برجونو کې یو برج چې و هغه د ډډې برج و که څه فارسیوانان هغه ته د دې برج وایي خو زما په خیال دا د ډډې برج دی ځکه دا د غره وخواته په ډډه کې واقع دی او دا هم د قندهار د خورا تاریخي برجونو څخه حسابل کېږي د تحفة الکرام مؤلف علي شیر قانع او د ریاض المرتاض مؤلف صدیق حسن خان بلګرامي په خپلو کتابونو کې لیکي چې په 304 هجري قمري سنه کې د دغه برج د دې برج یو دیوال ونړېدی او په هغه کې سرونه څرګند شول خلکو چې وکتل هغه سرونه د عربو شهیدانو و چې د اسلام د خپرونې دپاره یې دلته خپل ژوندونونه له لاسه ورکړي وو د دې سرونو د 29 سرو په غوږونو باندې داسې ټوټې غالباً به د ټوکره وې هغه ځړېدلې او پر هغه باندې د څو نومونه لیکلي وو هغه ټول 29 نومونه خو زما نه دي په یاد یو څو نومونه چې مې په یاد دي هغه یو په هغو کې حسان بن یزید دی او یو شریح بن سنان دی او یو بل هم خلیل بن موسی دی دا 3 نومه مې په یاد دي نو دا ځای هم د قندهار د تاریخ یو ډېره مهمه نقطه ده ډېر مهم ځای دی د زاړه قندهار د ښار هغه برج چې په غره پورې یا په غره ته نږدې واقع دی او مخ د شمال په ډډه کې دی دا تقریبا لکه د کابل شهدای صالحین یا د هغه ځای د شهیدانو هدیره چې ډېره مقدسه ده دا هدیره هم عیني هغه تقدس لري خو ډېره مهمه خبره په دې کې کتیبه خو نه ده خو دلته په د لیکنې چې دي هلته نوشته دي وقع فی 70 هجري د دې څخه داسې معلومیږي چې دا په 70 هجري سنه کې دا جنګ سوی دی دلته او دلته د قندهار پادشاه زنبیل شاه دی چې زما په فکر عربانو هغه په غلطه رتبیل شاه ضبط کړی دی د هغه د مسلمانانو لښکرو ترمنځ تېر شو او دا واقعه هغه وخت پېښه شوې دا هم په خپله د لکي غره د لمنې په هغو تاریخي عابداتو کې باید وشمېرل شي د لکي غره په لمنه کې تاسو به ورغلي یاست ځینې کسان هلته یو 2 حوضه هم شته او دا حوضونه پاخه جوړ شوي دي او د دې سرونه پوښلي وه اوس یو څه رانړېدلي وه دا ښه ډېر لوی حوضونه وه چې که ووایم 100 په 100 کې وه لا هم مبالغه نه وي بلکې تر دې به زیات وه دا د ژمي اوبه د بارانو اوبه چې به راتللې
په دغو کې په اول کې به ذخیره سوې، بیا به تر هغه چې زیاتې سوې هغه به دوهم ته راورسېدلې او د هغه څخه چې به زیاتې سوې بیا به ښار ته په واله کې راتللې. دا هم د هغو عابداتو څخه دي چې غالباً تر 500-600 کاله بلکې تر 1000 کاله دمخه به یې عمر و. او بل د دغه حوضونو څخه چې ورتېر سي دغه د قیتول وفات چې راګرځي دلته یو څا دی په ډبره کې کیندل سوی دی، په وچه تیږه کې کیندل سوی دی او دا ډیر ژور دی. زه خپله یو وخت ورغلی وم او زموږ د ملګرو څخه یوه چا یوه ډبره ور واچوله، 2 دقیقې پس د هغې ډبرې غږ چې د مځکې سره یا د یو ډبرې سره ونښت زموږ تر غوږ. او تحفة الکرام کې علي شیر قانع لیکي چې دا څا چې دی زموږ په وختو کې اوبه ځینې راختلې او خلکو به اوبه ځینې راکښلې او کله کله به په دې اوبو کې د ونو تازه پاڼې موجودې وي او دا داسې ښیي چې غالباً د دې آخرینه برخه د داسې یوه ولي سره په ارتباط کې واقع ده چې په هغه کې د ونو پاڼې په اوبو کې راځي. دا هم یو د هغو تاریخي عابداتو څخه دي چې د لکي غره په لمن کې په قندهار کې واقع دي. او دلته د دغه څا شمالي طرف ته موږ یو لوی مهم او ډیر تاریخي ارګ درلودی او د ارګ ماڼۍ مو درلوده په زاړه ښار کې چې هغه د نارنج د ماڼۍ په نامه باندې یادېدل او هغه کې د علي مردان خان زید چې د قندهار نایب الحکومه و د هغه د اوسېدلو ذکرونه موجود دي. او بیا ویل کېږي چې عبدالعزیز د میرویس نیکه ورور هم د دغه جګې ماڼۍ څخه چې دی یې پر ژۍ ولاړ و چا راپورې وهه او لاندې چې راولوېد مړ شو. د دې ماڼۍ حفاظت او ساتنه زما په خیال د دولت وظیفه ده او که نه وي ما اورېدلي دي چې اوس خلکو یومان او کلنګان پسې رااخیستي دي او دا درګر د نړوي او د هغه څخه د کښت و کرنې مځکه جوړوي. د نارنج ماڼۍ د قندهار د هغو عابداتو څخه ده چې په زرو کلونه عمر لري او د دې په ساتنه کې باید دولت توجه وکړي. د قندهار د زاړه ښار د ماشور تر دروازې چې وروځو هلته هغه غر دی چې ما یې د مخه ذکر وکړي چې د لکي غره یو جز دی هغه ته قیتول وایي. خو دلته ما د قیتول تلفظ له کوم چا څخه کویتور واورېد او دا صحیح خبره نه ده. قیتول جلال الدین سیوطي ډېر لوی لیکونکی د مصر چې خورا ډېر کتابونه یې لیکلي دي او هغه په 849 کې زوړ کړی او په 911 کې مړ دی. له اوسه څخه تقریبا 1500 کاله پخوا هغه په خپل کتاب کې چې المظهر نومیږي په هغه کې لیکلي دي قیتول رومي کلمه ده او د بیت الشتوي معنا لري. بیت الشتوي موږ د ژمي د تیرولو په خونه معنا کوو، هغه خونې یا هغه کور یا هغه ځای چې په هغه کې ژمی تیریږي. غالبا دا به د زمرد شاه قندهار د لوی پادشاه مهم پادشاه د وختو چې هغه اوس 1.5 کاله د هغه کېږي لږ کم، نو د هغه مقر ارګ به و، مقر به یې و او هغه په دې ځای کې په دې قیتول کې اوسېدی. د قیتول کلمه اشرف په خپل شعر کې داسې راوړې ده: دشت از لال چو قنطوره سرخ عیار، کوه از سبز چو قیتول زمرد شاهی. د قیتول زمرد شاهی ذکر
د اشراف په دیوان کې موجود دی. خو له دې څخه چې ورتېر شو په دغه پرفیض لمن کې د لکي غره موږ رسیږو د سید حسین زنجیرپا هدیرې ته او هلته موږ پر یا اووه کتیبې لرو چې غالباً پنځه خو یې ماته معلومې دي چې هغه د میر معصوم په امر و اراده و، حتی د ده په خط به لیکلي سوي وي او په هغه کې څه اقوال د عربي راغلي دي، څه فارسي بیتونه راغلي دي او په یوه ځای کې یې لیکلي دي چې د سید حسین خبر یا تابوت د سید حسن ابدال چې موږ بابا ولی صاحب بولو د هغه له څنګ څخه را انتقال شو دلته او دلته ښخ شو او د ده په دغو کتیبو کې د 1005 ذکر موجود دی چې تقریبا له اوسه څخه 400 کاله ورتېري. خو ډېره مهمه نقطه چې زما په نظر دی هغه دا ده چې دا عابدات چې ما تاسو ته وویل دا هغه عابدات دي چې خلکو تر اوسه پورې په تاریخ کې د هغو ذکر کړی دي او هغو لیدلي دي او هغه په خبر دي. مګر ما ته ډېر مهم دا ده چې ما د لکي غره د جنوبي ورسک دا څنډه د غره چې داسې وتلې وي چې موږ یې کوزه په فارسي کې بولو، د هغه کې د کوجولا په نامه باندې یو غار شته او مخې ته یوه دوکانچګۍ موجوده ده. د دې تونګاچې په شمالي ډاډه کې یا تقریبا لږ غرب ته مایل هغه غار خوله راخلاصېږي او د معاشر خلک، د ناخوني خلک، د زلخان خلک، د ماهي خلک او دا نور نږدې کلي چې دي دغه غار ته او دغه تونګاچې ته دې ته د کوجولا غار وایي او د کوجولا دوکانچه یې وي. کوجولا تاسو ته معلوم به وي چې کوجولا کدفیسیز د لومړیو کوشانیانو هغه تاداو ایښوونکی پاچا دی او د کوشانیانو چې اصل نوم یې پخوا کوش یو وانګ و او بیا وروسته اکوش یو وانګ په کوشاني باندې راوښتی دي او د هغو لومړی پاچا کاجولا کدفیسیز دی چې تر هغه وروسته یما کدفیسیز د ده زوی دی او تر هغه وروسته یو بل کدفیسیز دی چې دریم کدفیسیز یې بولي او بیا یو 10 کاله فاصله ده. بیا وروسته تر هغه لوی کانشکا منځته راغلی دي چې د افغانستان لومړی معلومه شاهنشاهي ده جوړه کړې ده او د افغانستان د پاچاهۍ حدود یې عین په شرقي چین کې په تورپانه پورې رسولي دي او په کومې کلاوې چې په آسیایي میانه کې کشف شوي دي په هغه کې د ده سکې موندلي شوي دي او په شمالي هندوستان کې 4 ښاره د ده مفتوحه په رباطه کتیبه کې ذکر دي چې هغه د اوسني هندوستان په شمال کې په بهار کې تر بنګاله پورې واقع دي او دا ښیي چې د افغانستان دغه شهنشاهي د هندوستان پر شمالي برخو هم مستولي وه. کجولا کدفیسیز په خپله په 40 عیسوي کال پادشاه شوی دی او ده هم 38 کاله پاچاهي کړې ده او په 78 کې مړ دی. نو زه خپله د دولت څخه او مخصوصا د وزارت اطلاعات کلتور څخه او بیا د قندهار د ریاست اطلاعات کلتور څخه جدا دا خواهش کوم چې دغه کوجولا د غار څرک دی وباسي ځکه کوشاني مدنیت دلته راغلی دی
او د شمشیرغار په آثارو کې چې پیدا شوي دي په هغو کې د دوپرې په قول باندې ځینې آثار یې د کوشاني دورې نمایندګي کوي او د کوجولا کدفیسس په باب هم د افغانستان د تاریخ د دویم ټوک په 200 مخکې ده لیکلي دي چې په 50 سنه عیسوي کې کوجولا کدفیسس د باختر څخه پر کابل برید وکړي او کابل یې ونیوي او پس له نیولو څخه د کابل یې مخ پر اراکوزیا باندې حرکت وکړي اراکوزیا یې ونیوله او بیا یې د پارتیانو تر سرحده پورې ځان ورساوه د پارتیانو سرحد د اوسني ایران په شرقي برخه کې واقع نورو په لکي غره کې نور آبدات شاید چې وي خو زما په علم کې نه دي ګوندې زموږ ځوانان نور هم تحقیق وکړي چې دا د تاریخي آبداتو په لمنه کې څه نورې مرغلرې هم پیدا کړي. تشکر.